بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن د کلاس 11 بایولوژي یو ټاپک دی د 11 د بایولوژي. د دې نه مخکې مونږ سیل ارګانیل چې دي هغه مونږ شروع کړي دي. سیل ارګانیل چې دی څه ته وایي؟ په سیل کې دننه ډېر څیزونه داسې دي چې هغې ته مونږ ارګانیلز وایو. لکه څنګه چې زموږ په جسم کې ارګنز دي نو دغه شان د سیل خپل ارګنز دي هغې ته مونږ سیل ارګانیلز وایو. نو نن یو بل نوی سیل ارګانیل دی او د دې ټاپک نوم دی ګولجي اپریټس. دې ټاپک له راځمه چې ګولجي اپریټس چې دی ستاسو د کلاس 11 په بایولوژي په بوک کې دې باره کې څه معلومات ورکړلي. نو آلسو نون ایز ډیکټایسوم. دا خبر یاد ساتئ چې ګولجي اپریټس ته مونږ دویمې نوم وایو ډیکټایسوم. دا خبره تاسو ته په ایم سی کیوز کې راتلی شي، دا خبره تاسو ته په فیل ان د بلینس کې راتلی شي چې د ګولجي اپریټس دویمې نوم څه دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې د ګولجي اپریټس دویمې نوم دی ډیکټایسوم. ډسکورډ بای کیمیلو ګولجي ان 1898. کله چې د سیل سټډي کېده، کله چې د سیل مشاهدات کېدو، په سیل باندې ابزرویشن کېدو، نو هر ساینټسټ چې د سیل سټډي کوو. په دې ساینټسټو کې یو ساینټسټ و چې د هغه نوم و کیمیلو ګولجي. کیمیلو ګولجي چې کله د سیل سټډي کوله نو ده پکې یو ارګانیل ولید. هغه ارګانیل چې دی خپل نوم ورکو ګولجي. نو د ګولجي چې دی دا د نوم حصه ده د اپریټس چې دی د یو سره بیا وروسته ایډ کو. نو ګولجي اپریټس چې کوم ساینټسټ ډسکور کړی په سیل کې نو د هغې ساینټسټ نوم دی کیمیلو ګولجي. فاوند ان آل یوکیریوټیک سیل. دا خبر یاد ساتئ چې ګولجي اپریټس چې دی یا کوم ګولجي باډي چې دي یا ډیکټایسومز چې دي نو دا په هغې خلیو کې موجود دي چې په کومې خلیو کې نیوکلیس موجود دي، او چې په کومه خلیه کې نیوکلیس موجود دي نو هغه خلیو ته موږ وایو یوکیریوټیک سیل. اټ کنسسټ اف پلیټن ممبرین باونډډ سیکس کارډ سیسټرنیا. دې کې اوس دوه خبرې دي، یو دی پلیټن بل دی ممبرین باونډډ سیکس. اوس ګولجي اپریټس څه دي؟ ګولجي اپریټس چې دي دا ممبرین باونډډ سیکس دي. دا وړې وړې تیلې دي چې د دې تیلو نه چاپیره ممبرین چاپیره شوي دي. وړې وړې تیلې دي، د دې نه چاپیره ممبرین چې دی چاپیره شوی دی او دا پلنې پلنې تیلې دي. دا داسې تیلې نه لکه زموږ سر پلاستیکو تیلې. خو دا ګولجي اپریټس په دې سیل کې په داسې طریقه باندې موجود وي چې د دې مثال د تیلې وي. د دې شکل چې دی هغه د تیلې وي او د دې نه چاپیر یو ممبرین او دا پلن پلني. نو دغې ممبرین ته موږ څه وایو؟ سیسټرنیا ورته وایو. نو مطلب دا شو چې ګولجي اپریټس چې د کوم ممبرین نه جوړي نه هغې ته موږ سیسټرنیا وایو. The cisternia together with associated vesicles are called Golgi complex. بله پکې دا خبره ده چې دا سیسټرنیا په دې سایټوپلازم کې یو تیلی شانتې بل سټرکچر موجود دی چې هغې ته موږ ویسیکلز وایو. نو دا سیسټرنیا چې کله د ویسیکل سره یوځای شي نو دا یو بل سیز جوړوي، هغې ته موږ ګولجي کمپلیکس وایو. د ګولجي کمپلیکس چې د په اصل کې هم دغه ګولجي اپریټس دی، دا اصل کې دغه هم ډیکټایسوم دی. اوس ګولجي کمپلیکس له راځو چې دا څه دی. نو کانسسټ اف یونټس کالډ ډیکټایسومز. ګولجي کمپلیکس چې دی دا د وړو وړو یونټ نه جوړي. نو په هغې کې یو یو یونټ ته موږ ډیکټایسوم وایو. ډیکټایسوم از فارمډ اف bundle of curved and flattened cisternia. ډیکټایسوم د څه نه جوړي؟ دا bundle of curved and flattened cisternia. مونږ ووایو سیسټرنیا مونږ یو ممبرین ته وایو. نو ډیکټایسوم د هغې سیسټرنیا نه جوړي، د هغې ممبرین نه جوړي، خو دا ممبرین څه کورډ، دا کوږ وږ تاو شوي دی یو بل نه، اینډ پلیټن او هموار همواري. مطلب دا شو چې ډیکټایسوم چې دی هغه د سیسټرنیا نه جوړي. سیسټرنیا چې دی دا یو ممبرین دی او دا ممبرین چې دی دا کوږ وږ دی او د هغې نه علاوه پلن پلن دی. ډیکټایسومز هیز ټو پیسز. اوس ډیکټایسوم چې دی د دوه طرفونه د دوه سایډز دي. اولنی څه دی؟ پراکسیمل سیز. په دې کې یو سایډ ته موږ پراکسیمل سیز وایو او یا د پراکسیمل سیز ته دویم نوم وایي پامینګ پیس. پراکسیمل سیز یا پامینګ پیس present close to nucleus. اوس د ګولجي کمپلیکس هغه سایډ هغه مخ چې هغه نیوکلیس ته بالکل نږدې موجود وي نو هغې ته موږ پراکسیمل سیز وایو یا ته موږ پامینګ پیس وایو. اوس د دې ګولجي کمپلیکس دویمې سیټ چې دی نو هغې ته موږ څه وایو؟ ډیسټل آر میچورینګ پیس.
distal or maturing phase. هغه سایډ چې د دې نه علاوه بل سایډ نه نو موږ ته maturing یا distal phase چې دی وایو. located towards cell membrane. نو مطلب دا دی چې distal یا maturing phase چې دی د cell membrane خواته د دې نه مخکې موږ proximal سیز وي او اوس موږ distal وي. د دې مطلب دا دی چې ګولجی کمپلیکس چې د سایټوپلازم کې د نیوکلیر ممبرین نه والا د پلازما ممبرین پورې چې دا خور شوی. اوس پر شو فنکشن لا چې د ګولجی اپریټس فنکشن څه دی نو هیلپس ان سټوریج. دا په سټوریج کې مدد ورکوي یو سی سټور کوي. مطلب دا شو چې کله سیل ته یو سی ضرورت دی او هغه پیدمن دی نو دی راځي هغه سیس چې سټور کوي. پیکیجینګ اف پروډکټس. پیکیجینګ اف پروډکټس څه شو چې کله په سیل کې یو پیدمن سیس چې دی هغه جوړ شي نو دی هغه پیکیج کوي. هغه سیس چې دی هغه پیکیجینګ کوي. مطلب دا شو چې هغه سټور کوي. هیلپس ان فارمیشن اف پولیسیکراید. دا چې د کاربوهایډریټ په جوړولو کې مدد ورکوي. پولیسیکراید کاربوهایډریټ څنګه وایو چې دا د کاربوهایډریټ په جوړولو کې مدد ورکوي. ایډ سرفیس ایریا ټو پلازما ممبرین. د موږ دا وایو چې د ګولجی کمپلیکس دوه مخونه دي. یو ته موږ پراکسیمل سیز وایو بل ته ډیسټل اور میچورینګ پیس وایي. نو دا د نیوکلیس نه والا د پلازما ممبرین ورچې د خوره شوي چې پلازما ممبرین سره دا ټچ شي نو الریډي د هغې پلازما ممبرین چې د هغې سرفیس ایریا سیوا کېږي یعنی د هغې پیړوالی چې دی هغه د دې سره سیوا کېږي. نو دا و ګولجی اپریټس. زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یئ. خپل فیډبیک مله ضرور راکئ او که نه وي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. په دې به چې ورپسې لایسوسوم لیکچر دی هغه انشاءالله زه په نیکسټ ویډیو کې چې دی اپلوډ کړم. تر دې وخته پورې الله پامان.